زموږ د نننۍ خپرونې موضوع روژې ته عمومي کتنه. قدرمنو اوریدونکو، د نفس ضبط او د نفس کنترول او همدارنګه د نفس اداره داسې یو کار دی چې هیڅ انسان ورڅخه بېنیازه کیدی نشي. باید د هر انسان نفس کنترول وي او هغه د دې په اختیار کې وي، ځکه چې د هر عقل او ضمیر لرونکی انسان په ښه توګه پوهیږي که چیرې هر انسان د خپلو خواهشاتو واګي په هر میدان کې آزاد پریږدي او وغواړي خپلو ټولو نفساني غوښتنو ته عملي جامه ور واغوندي، نو بې له شکه د بشریت ژوند د ځمکې پر مخ د څو ورځو په بهیر کې پای ته رسیږي. بس ژوند به بیا حیواني ژوند وي، هلته به انسانیت د سره نه وي. او که انساني ژوند د ځمکې پر مخ د څو ورځو په بهیر کې پای ته هم ونه رسیږي، لږ تر لږه داسې بڼه به غوره کړي چې د هر چا لپاره به د زغم وړ نه وي. د ژوندانه ډګر به د بشریت لپاره تنګ شي. د نړۍ موجود واقعیت په کامل وضاحت سره موږ ته دا راښایي چې بشر او انسان د هغو بندیزونو او مقرراتو نه د نه پابندي په نتیجه کې چې باید مراعات او عملي یې کړي د څومره ستونزو او سرګردانیو سره مخامخ شوی دی. دا بریدونه او حدود د هغو قواعدو او مقرراتو څخه عبارت دي چې علیم، خبیر او قادر ذات د بشر دپاره ټاکلي دي، تر څو د هغې سره سم خپل منځني روابط او اړیکې برابرې کړي، ځکه چې یوازې الله تعالی د دې حق لري چې حدود او بریدونه مقرر کړي او بندگان د هغې سره سم ژوند وکړي. یوازې الله تعالی د امر او نهی واکدار دی. یوازې هغه ذات د هر چا نه زیات علیم، حکیم او رحیم دی. د اسلام سپېڅلی دین یوازینی دین دی چې کولی شي انساني نفس ته په سمه توګه لارښوونه وکړي او د هغه شهوات او خواهشات د نظم او کنترول لاندې راولي، او داسې کامل نظام دی چې د ټولو مصلحت پکې خوندي دی. نو له دې کبله یوازینۍ نوراني لاره ده چې باید ټول انسانان د دې سره سم حرکت وکړي، لکه چې الله رب العزت فرمایي: او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. الله رب العزت فرمایي: آیا هغه څوک چې مخکې مړ و بیا موږ ورته ژوند وبخښه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لار وهي، د هغه چا په څیر کیدی شي چې په ترږمو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي. دا نو انسان ته پکار ده چې د الله رب العزت د حدودو او د الله رب العزت بریدونو مطابق عمل وکړي، او څه چې الله ویلی دي هغه عملي کړي، او څه نه چې الله نهی کړي د هغه نه ځان وساتي. نو قدرمنو اوریدونکو، روژه د الله تعالی په دین کې د نفس د کنترول او ضبط لپاره تر ټولو غوره عملي راز او د ټولو غوره عملي لاره ده. روژه داسې شی ده چې په هغه باندې د نفس کنترول او ضبط کیږي. له همدې کبله د اسلام د اساسي ارکانو څخه یو رکن روژه ده. د تقوا او پرهیزګاري حقیقت ته د رسیدلو او پر اسلام د مسلمانانو د منګولو لګولو بهترینه لار او عملی تعبیر روژه ده، بل څه نشته. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله وایي: ای مؤمنانو، پر تاسې روژه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې د نورو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په امتیانو او پیروانو باندې فرض شوې وه. دا د دې لپاره فرض شوې چې په تاسې کې د پرهیزګاري او د تقوا صفت پیدا شي. نو پورتنی آیت دا بیانوي چې روژه یو الهي فریضه ده او په ټولو آسماني ادیانو کې موجوده وه، او د اسلام سپیڅلی دین چې د الله تعالی آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی، روژه یې په کامل او پوره ډول فرض کړې ده
چې د ټولو مخکینیو روژو ختموونکې او منسوخ کوونکې ده. په نورو ادیانو کې هم روژه وه، خو البته د هغه کیفیت او کمیت به کومه روژه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د همدا شان نه وه. خو د اسلام مقدس دین داسې سپېڅلی دین دی چې دا د رب العزت آخرینی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی. نو په مخکې امتونو کې چې کومه روژه وه دا د هغه دپاره ختموونکی او منسوخ کوونکی دی. له همدې کبله په بشپړه توګه پوره او کامله روژه د اسلام په سپېڅلي دین کې وینو چې د خپل واقعیت، آسانی، ګټو، فایدو او هغو نیکو اغیزو چې د انسان په ټولنیز، اخلاقي او عملی ژوند کې لري. نو هغه روژه قدرمنو اوریدونکو چې موږ او تاسو باندې فرض شوې ده او را روانه ده ورځ پس دوبۍ، هغه د رمضان د مبارکې میاشت د روژې څخه عبارت ده چې یوه قمري میاشت ده